सो काबुल से यहाँ आने के लिए बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। यहाँ पे आने के बाद में इतना खुशी मिला, सारे लोग बहुत ही खुश मिजाज है। मेरा खोस्त में फर्स्ट टाइम है। अफगानिस्तान में मैं कई दफ़ा आ चुका हूँ। دا خوست خو ډېر ښایسته ولایت د موږ اول ځل د چې راغلو ډېر مو خوښ شو. لیا گرزی اروده شی مونږ به رکشا ویر کوچی لوی د کورته د حلول نه پکا پکړی. السلام علیکم. سلام علیکم. جوړ په خیر. خیر صحت صاحب ده په خیر. خیرتی ده. مننه. السلام علیکم. جوړ په خیر. थैंक यू। سلام. جوړ په خیر. دا ماته ملمانه معلومیږي. او بالکل ته په د خپل ملما یې لکه. هو زم د اصل د لغمان ولایت یم خو راغلی له کابل نه او دا ملګري له هندوستان نه راغلی دي. ها هندوستان انډیا. ویلکم ټو خوست پروینس. शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ویلکم. थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। نوم وکا نومونه مراته وخی. زما نوم حمید الله ولی ده. نیم अमोल लिमये। वकार। وقار. امول صاحب او وقار صاحب. خیر راغلی یې او ډېر خوشحاله شو او زه نن داسې یو برنامه لرم چې مختلف کسان مو پکې وغږو خو تاسې مې ولیدی نو دا چې تاسې موږ مېلمانه یې نن به تاسو سره ډېر وغږېږم. زمونږ هم خوشبختي ده چې تاسو سره مخامخ شو او تاسو له طریقه به نور دوستان هم موږ وګوري چې دلته راغلي دي. مننه. څنګه ناست وای دلته منظره مو کوله دلته دغه منار لاندې ناست یې؟ والله خوست خو ډېر ښایسته ولایت ده. موږ اول ځل د چې راغلو ډېر مو خوښ شو نو اوس هوا هم ډېره ښایسته شوه. موږ ولې د منار دغه ځایونه به لږ سره وګورو. ډېر ښه مو کړي دي ښه مو کړي دي. زه به دوی سره لنډې لنډې خبرې وکړم خو دا انګلیسي او اردو زما داسې چندانې نه ده. مشکل نشته، زه په خدمت کې یم. Tell me about your trip. This is your first time or you come here multiple times? This is my first visit First to visit. Afghanistan and to Khost province. Yeah. Yeah, thank you. Welcome. And I want to tell you something about Indians, Hindus. There were more Hindus here in Khost province. And one village about the name of Prem Nagar. Oh, There that's great. was a village of Hindu people with the name of Prem Nagar. Prem Nagar. ये मेरे लिए बहुत ही नया और अच्छा न्यूज़ है। शुक्रिया। دا ما لپاره ډېر یو ښه او نوی خبر ده. مننه چې راست شریک مو کړ. Most people have good relations with Indians, with Hindus, and historical relations connection. नहीं, बहुत ही अच्छा है। सारे लोग मिलजुल के रहते हैं या जुड़े हुए हैं कई साल पहले से। So it is very nice. دی وایي چې هندیان او افغانان له ډېر وخت نه یو بل سره ارتباطات لري، یو بل سره نښتې دي او رابطې لري. ډېر ښه. How are you? मैं फाइन, गुड, थैंक यू। It's your first time? मेरा खोस्त में फर्स्ट टाइम है। अफगानिस्तान में मैं कई दफ़ा आ चुका हूँ। ډېر ښه. نو دا به وپوښتو چې څنګه تاسې راغلي یې، کوم داسې د ټورست په برخه کې راغلي یې، خوست مو لیده که نه دلته څه کاروبار تاسې لرئ؟ مونږ خو اصل د لپاره راغلي یو چې دلته زموږ د شریف نبي ګروپ نمایندګي ده چې د رکشو په برخه کې کار کوي. پیاجو رکشې دلته خرڅوي په خوست ولایت کې. نو پیاجو رکشې چې دي د ځوانانو لپاره البته ډېرې ښې دي چې مثلا وشي کولی ځان ته یو عاید د هغه په وسیله باندې ترلاسه کړي. نو د هغه په سلسله کې راغلي یو چې دلته په تخنیکي برخه کې مختلفو ورکشاپونو ته ټریننګونه ورکو. ډېره لې دا د خوست لپاره ښه زیری دی، د خوست د ځوانانو لپاره، هغه چا لپاره چې کاري فرصت ورته پیدا شي. او بالکل بالکل نږدې دی که لرې دی؟ کوم ځای کې؟ نږدې ده، همدلته د منار هغه خواته ده. انشاءالله کېږي چې په ګډه فکر ورشو کوم دغه ځای نه معلومیږي هغه ځای به وي. بالکل بالکل هماغه ځای. لیټس گو. که چېرته ډېر مصروف نه وای بیا ځو قدم راځئ چې هغه هم وګورو. دوستانو خبره دا ده چې دوی چې راغلي دي میلمانه هم دي، راځئ د دوی کاروبار به هم وګورو چې په خوست کې کوم ځوان سرمایه‌ګذاري کړې ده په دې برخه کې، دوی ورسره همکاري کړې ده او د خوست مازدیګري خپرونه هم ده، دوی زموږ خاص میلمانه هم دي. بله خبره دا ده چې ما ورته یادونه هم وکړه چې په خوست کې د هندوانو کلی هم و، اوس هم شته، خو له بده مرغه صرف یو هندوس پاتې دی. ما زړه و چې هغې سره به هم زه یوه ځانګړې برنامه جوړوم نو چې وخت پیدا شي خبرې اترې به ورسره کوو. نو څنګه دی کاروبار مو څنګه دی؟ الحمدلله خوست خو ماشاءالله ډېر ښایسته ښار ده او ډېر داسې مثبت نقطې پکې ډېر زیاتې دي. خلک ډېر زیات زحمتکشه دي. نو موږ چې نن بازار کې وګرځېدو وملیده واقعا چې سړی خوشحاله کېږي چې د خلکو زحمتونه ویني او خلک زحمت باسي او یو اقتصادي
حرکت رامنځته شي چې خلک خپل په پښو ودرېږي. بالکل بشکه. Mr. tell you about the Khost province and how is the people, how about the culture, food and what was amazing for you? देखिए मेरा फर्स्ट विजिट है. आई वॉज रियली एक्साइटेड टू बी रीच ओवर हियर. वी केम ओवर हियर बाय रोड. सो काबुल से यहाँ आने के लिए बहुत ही अच्छा सिनेरियो है. यहाँ पे आने के बाद में इतना खुशी मिला. सारे लोग बहुत ही खुश मिजाज है, बहुत ही आनंद देते हैं, हैप्पी है. हम भी जिससे मिले वो भी खुश हो गए. तो बहुत ही अच्छा सिनेरियो रहा हमारे लिए. एक अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए भी यहाँ पे काम करने के लिए. और सब लोगों का पॉजिटिव एनर्जी मुझे बहुत अच्छा लगा. لنډو لفظونو کې ورته وژباړه لیدونکو دی وایي چې کله چې له کابل نه راغله خوست طرف ته لاره خول ډېره زیاته ښایسته وه. چې کله دلته موږ راورسېدو ډېر زیات هیجاني وو. ولې دا کله چې د خلکو برخورد ولیده چې ډېر زیات خدمت یې کوه، موږ ته ډېر زیات خوش مزاجه ول، ډېر ښه رفتار یې کوه. هر یو به موږ ته ویل چې چای موږ سره وخورئ، ډوډۍ وخورئ. نو دا ډېر په ما خوږ ولګېده. وایي دا مننه. بس خوشحاله اوسئ، د قدر وړ مېلمانه یاست. راځئ هغه ځای به وګورو. مهرباني. خوست ولایت کې د شریف نبی ګروپ د پیاجو رکشو عمومي نمایندګي ده. ډېر علي ډېر علي. بس نو هغه مسؤل به یې اوس را پیدا کوو چې مسؤل یې څنګه دی. ډاکټر صاحب عمران ماشاءالله ډېر یو خوږ انسان ده، همدلته ولاړ ده. ډاکټر عمران خو زما انډیوال او ملګری دی. السلام علیکم. جوړ په خیر. ډېر خوشحال شو چې تا سره مو ولیدل. ماشاءالله کاروبار دی ډېر ښه دی او دلته دا د میلمانه درته راغلي دي. مننه ښه شولو سې سجد شاه تو ته او ملګرو ټولو ته ښه راغلاست یو. مننه خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب څومره وخت کېږي دا کاروبار د شروع کړی دی؟ تقریبا سجد شاه ورکه یو نیم کول کېږي چې دا کاروبار مې شروع کړی ده لیریک شو په برخه کې. کومې رکشې دي دلته چې دا معلومات لیدونکو ته لږ ښه ورکړو؟ ځکه اردو باندې هم لږ وغږېدو، انګلیسي باندې هم وغږېدو. زه او تو به په خپله اخیستوله نه بالکل هسه یې دو دوی نه به ول مننه وکړو. تاسې نه مننه. زه به ده سره لږې خبرې وکړم. نو راځه داسې به زه او ته وګرځېږو چې څه شی لرې دلته، د څه شي کاروبار دی د خیره سره؟ دلته هو سجد شاه ورکه مونږ د پیاجو رکشو کاروبار کو. دا آینده رکشې دي چې افغانستان ته مونږ وارد کړي دي. دا وارد رکشې دا ویني دا غټول یا خو د دې ځانګړنې څه دي او څه مشخصات لري چې لیدونکو ته وایو؟ ځکه ډېری ملګري به غواړي چې خپل زون د پوره د فامیل د پوره. سجد شاه ورکه دا خو داسې ځانګړنې لري اوالو چې دا یو رقم مشغولې لري. د کچارو ډوی پوره ډېرې ځانګړې دي، ډېرې خوندورې خامو سرکو دي. خامو سرکو یې پوره. او بله ازود یادي د نورو رکشو په نسبت ازود یادي خوندورې. یعنې سوارلی چې کې به راحت به وي، ډېرې په راحت کې دي. او بله مهمه خبره دا ده چې دغه رکشې خوست خلک بلکې افغانستان خلک ډېره جزون خلک شته. دا اوس مونږ یو داسې میکانیزم وي ته جوړ ده چې دا رکشا کې کچې ته مونږ ته 1000 روپۍ روکي، نوره میاشتې مثال 100 روپۍ د روکوي. یعنې دا چې څومره روپۍ ګټي نیمې د مونږ ته روکوي، نیمې د خپل خلخونې ته. ډېر علي. یعنې دا دی که چا د پوره چې دی غریب دی، اقتصاد یې ښه نه ده، دا برخه کې تاسو همکارۍ لوس ورکړی؟ بالکل ما ور کړه دا هغه څوک چې په کوم کلي کې لایا ګرځي اروده شي مونږ به رکشا ویر کو چلوي دی کور ته د حلول نه پکاپ نو دا ویډیو به د خدای ډېر خلک وویني، بیا به ارڅي به چې مونږ د ساجاد ویډیو لیدلی دو لږ لږ تخفیف بیا کې کینو. بالکل بیا کې کو صرف جیتونو مخالي ان شاء الله مونږ مهمه خبره ډاکټر صاحب اوس وکړه. او ډاکټر صاحب چې دی زموږ ډېر خوږ او مینناک ملګری دی، ځوان دی، ځوان پانګوال دی، سرمایه ګزاري کړې ده. او لازمه هم دا وه چې زه باید دلته بغیر له دې چلته تصادفاً انډیانو سره واوښتم باید زه دلته راغلی وم. ډېره مننه. هر کله رشیدای تاسې خپل ځای ده. څومره کسان دې په کار مصروف کړي دي دلته؟ تقریبا دلته هو یو 4 دونې مستریون دي، یو 4 سره په څنګ کې شاګردون دي، اشپاز دا ځکه چې پرسونل زیات یو د پرځې پوره یو دکاندار دی، یو 12 نفر مونږ دلته مصروف کړي دي. نو دا ډېرې عصري او ډېرې ښکلې رکشې دي دوستانو. ډېرې ازودې خوندورې جوړې شوي دي. تاسې کولی شئ نورو سره توپیر په دې کې دی چې د دې خو رنګ هم لکه د نورو نه لږ بدل معلوم. دا رنګ خو خدای شته دی مونږ فرمایش و د افغانستان د ټیکسایو رنګ دا مونږ اندونو ته دا فرمایش ورکړی و. په دا رنګ کې مونږ جوړ کړی زیړ رنګ یا لرو. ډېر علي. دا نو د تاسې د فرزاجاتو هغه دا دې رکشې پوره مونږ
تقریبا 2.5 زره کلمه پر سهار وړېدو یعنی په دا رکشو کې چې هر رقم مشکل ارسي او ټریننګ استادونه هغې ته لرو او دا یې موږ پر ځا دو صحیح نو ډاکټر صاحب داسې به آرام د برنامه هم ورټولو کړو زه ډېر خوښ وم چې دلته مې ته ولیدې او بله خبره دا چې تو واقعا د ښځې ځوانانو دپاره هغه چا دپاره چې ځانونه مصروف سو ته یو کور دې کړی ده نو څه دی د دې کاروبار نن سبا داسې ښه دی ښه نه دی د ځوانانو لپاره څومره مناسب بولي الحمدلله شخصا مونږ چې کومه 1.5 لاک پانګونه کړې ده خدای شته مونږ ته یو څه اندازه عواید درسي او تقریبا د زرو په خوشو کې به مونږ خلک مصروف کړي وي ډېرو خلکو ته مونږ رکشې ویر کړي دي په کریامه ویر کړي دي په کیشمه ویر کړي دي یعنی خوست کې ما ډېرو خلکو ته فرصتونه برابر کړي دي مننه هغه ادرس خو ډېر نږدې هم دی که نه که څوک ارسي دا مې تو دپاره دا خبره وکړه خوست مینار سره څنګه مینار سره څنګه د ورسای ټانک چې ویلوړ دی ته مونږ مخامخ صحیح مننه ډاکټر صاحب زه به برنامه راټوله کړم ډېره مننه دوستانو تاسې ولیدل چې دلته ځوانان هم په کار باندې مصروف دي او حتی تر دې پورې د انډین دلته راغلي وو نو ډاکټر عمران تاسې لپاره ډېرې ښې خبرې وکړې او تاسې ته د کار د پیدا کولو په برخه کې هم داسې وویلی چې کولی شئ دلته راشئ او دوی سره مثلا که رکشو ته ضرورت وي ترې راونیسئ د اوس لپاره ما سه ازاد شاه او په کامره کې آفتاب صاحب ته اجازه راکړئ ښې شبې